سلامونه او نیکې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د میرویس عزیزي د وادي په هکله باندې آیا په واقعیت سره هم میرویس عزیزي کولی سي 10 میلیارده ډالره په افغانستان کې پانګونه وکړي او که نه؟ او که یې کوي په کومو برخو کې کوي او که یې نسي کولی نو ولې یې نسي کولی؟ دغه موضوعات ټول تاسو ته بیانومه. دا چې ویډیو یو څه وځنډېدل، اصلي موضوع همدا وه چې دقیقه معلومات ما ترلاسه کړي نه وه. دقیقه معلومات مو ترلاسه کړه، نن تاسو ته بیانومه. انشاءالله چې ډېر دقیقه موضوعات دي، تاسو قناعت به هم پوره سي او په آخر کې که تاسو هم قناعت وکړو بیا کلیوال ته هم یو لایک ورکړئ. ځو پر اصل موضوع باندې خبرې کوو. اصلي موضوع څه موده وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دفتر د خوا یو اعلامیه خپاره سوه چې موږ غواړو چې د مزار شریف هرات کندهار لوی لاره باندې چې کوم د پټلۍ لاره جوړیږي د دغه کار شروع کړو. او دغه سروي چې ده د ولسمشر غني په وخت کې سوی وه او شاید هم د ولسمشر کرزي په وخت کې سوی وه، خو یو کس راته وویل چې دغه سروي د ولسمشر غني په وخت کې سوی وه او ولسمشر غني په وخت کې دغه سروي مقدماتي سروي اندیانو او چینایانو دغه سروي کړې ده او په دې سروي باندې پیسې ډېرې مصرفېږي او یو ډېره بودیجه پکار ده. دته دا کسانو ماته وویلو چې پر هر کیلومتر د 10 میلیون ډالر څخه نیول سوي ده، بیا تر 20 میلیونه ډالر پر هر کیلومتر باندې مصرف راځي او په بعضې سیمې حتی پر 10 میلیون ډالر هم پر یو کیلومتر باندې مصرف راځي. او موضوع دا ده چې موږ د مزار شریف څخه دغه د حیرتان ریل پټلۍ چې ده دا موږ غواړو تر هراته ورسوو، ځکه چې اوس د چین څخه اموال په همدې لارې موږ ته راځي. موږ غواړو چې دغه لاره هیران ته ورسو او د هیران د طریقه بیا اروپا ته، یعنې برته هماغه د واخان لاره ده. بس اوس یو څه په بل نوم یې غواړي دا کار شروع کړي، خو هر څوک په هر نامه چې شروع کېږي د افغانستان په خیر دی. دغه کس چې نن دغه موضوعات را سره شریک کړه ده راته وویلو چې موږ دغه سروي چې کړې ده په دې سروي کې مصارف ځکه ډېر راځي چې په دې لارې کې د مزار شریف څخه تر هراته پورې غرونه ډېر دي او د دې غرونو سوري کول ډېر بودیجه غواړي. او موږ دا غرونه چې سوري کوو یې 20 متره یې برواله دی او 12 متره یې اوږدوالی دی، ځکه چې دغه هموال چې راځي بعض ځایو کې امکانات شته چې په ریل باندې 2 کانتینر سر په سره باندې هم ایښو سي او انتقال سي. موږ د 2 کانتینران د سر په سر کولو لپاره دغه لاره جوړوو او بل دا ده چې 2 ریلونه په همزمانه پر یو تونل کې تېرېدل. د دې دپاره موږ دغه پلان جوړ کړی دی. نو دغه تونل سوري کول ډېر مصارف غواړي. بل مصارف چې راځي په دویم قدم کې بعضې سیمې دي ولو خاوره یې خرابه خاوره ده، شره خاوره ده. موږ باید هغه خاوره مکملا 12 متره ایسته کړو او هغه یا به ریګ ور اچول کېږي، کمپکاري کېږي، هر څه کېږي، دغه 12 متره د سره جوړ بیا رغونه کېږي. او دغه لاره چې ده دغه منطقه د ډېره منطقه ده او دا منطقه د مثلا د مزار شریف څخه نیولې دا بیا چې کوم فاریاب په دې منطقو کې دلته ډېرې دغه خاورې خرابې دي. موږ باید دا خاوره ایسته. په بل قدم کې دلته سیندونه په لار کې راځي. د سیندونو دپاره قوي پلچکان پکار دي او دا پلچکان هم موږ باید جوړ کړو. او دا 3 مهم برخې دي چې پر دغه ریل پټلۍ باندې ډېر مصارف راځي. د دې مصارف ویلو چې ټوټل د دغه ټولې پروژې مصارف یې موږ چې سروي کړې ده د 5 میلیارده څخه تر 10 میلیارده ډالره مصرف راځي. خو موږ د کوم پانګوالو سره چې دغه موضوع شریک کړې ده موږ د 10 میلیارده ډالرو موضوع شریک کړې ده چې د مزار شریف تر هراته پورې دغه د ریل پټلۍ موږ وصلوو. تاسو د 10 میلیارده ډالر په اندازه که افغانستان کې پانګونه کوئ راسئ د پی 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 د هدرسه یې پانګونه وکړئ. په هغه وخت کې په ولسمشر غني په وخت کې دغه پروژه د ډېرو ډونرانو سره شریک سوه چې په هغه کې یو چینایي کمپنۍ راغله او ویې ویلې چې موږ دغه پروژې ته لیوالتیا لرو او دغه پروژه موږ پانګونه پکښې کوو د پی 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 د هدرسه، مګر موږ په کوم اساس یې کوو؟ موږ 200 سلنه ګټه اخلو، 200% ګټه. یعنې که 10 میلیارده ډالر دوی پانګونه کوي جمع ده 20 میلیارده ډالر دوی خپل ګټه اخلي او په مجموع کې 10 میلیارده ډالر به دوی د دغه بودیجې څخه د دغه خط دوی پیدا کوي.
او دا پیسې چې کوم پیسې چې دوی غواړي پیدا هم کړي د افغانستان د خلکو د جیب نه ځي دا د چین د ترانسپورت ته ځي اروپا ته ځي موږ ته پیسې راکوي چې هر څوک یې جوړي ښه دی چې جوړ شي وایي ولسمشر غني په همدې موضوع باندې بالکل موافقت وکړ او چینایي کمپنۍ ته وویل چې بس خپل کار شروع کړه زموږ په 200% ګټه باندې هم موږ خوشحاله یو خپل کار شروع دا و چې یو څه ګډوډیانې راغله دا موضوع پټه پاتې شوه او دا بیا دا و چې جمهوریت سقوط وکړو او اوس دا حکومت راغی دا حکومت غواړي چې هماغه پروژه بیا شروع کړي خو دا حکومت بیا د قطریانو سره دا موضوع شریک کړې ده د اماراتو د عربانو سره شریک کړې ده د افغانستان د څو سره پانګوالو سره شریک کړې ده اوس میرویس عزیزي په غیر مستقیم ډول باندې وایي موږ ته څراغ وښولو چې وروره زه د 10 میلیارډ ډالر ته آماده یم او موږ چې کوم معلومات کړي دي میرویس عزیزي سره 2 عربان شریک دي او 2 عربان په دې باندې پانګونه کوي او اصلي موضوع همدغه ده مګر میرویس عزیزي څه ویله میرویس عزیزي خپل په وینا کې وویله چې زه په افغانستان کې پانګونې کوم افغانستان کې پانګونه کوم مزار شریف د فاریاب سره وصلم د چیش د فاریاب وصلای ورور فاریاب کې څه دي مزار په نیمروز کې څه دي یعنی زه نیمروز د فاریاب سره وصلم او بل ویلو چې زه کونړ د بدخشان سره وصلم څه چې لپاره لرګي وړي بل ویل پکتیا د مشرقي سره وصلم جلغوزي وړي چیرې وړي اصلي موضوع هماغه ده اصلي موضوع دغه ده چې میرویس عزیزي یو سور شین چراغ وښولو چې زه موافقه یم په همدې 10 میلیارډ هغه 10 میلیارډ ډالر چې ول موږ نور پانګوالو ته دا خبره شریک کړو میرویس عزیزي هماغه 10 میلیارډ ډالر څراغ موږ ته راوښولو چې موږ زه هماغه 10 میلیارډ ته آماده یم مګر موضوع څه وکړه موضوع دوه ځای وویلو یعنی زه فاریاب د نیمروز سره وصلم یعنی هرات د مزار سره وصلم او پکتیا د مشرقي سره وصلم یعنی هرات د کندهار سره وصلم یعنی هدواړو پروژو ته زه آماده یم او دې پروژو کې 2 عربان دي او هغه عربان په دې کې پانګونې کوي او میرویس عزیزي هم خپل سامل لري دا چې میرویس عزیزي دغه میړانې کړې ده د یو دونر پیدا کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي زما د خوا آفرین دی ورته بالکل موږ موافق یو په 200% باندې هم موافق یو په 100% باندې هم موافق که 100% د میرویس عزیزي وکړي دا به د افغان ملت دپاره یو څه پیسې بچت سي او که 50% ګټه باندې وکړي دا به لا به افغان ملت ته پیسې بچت سي خو دا اصلي موضوع ده اصلي موضوع همدغه ده مګر څو ورځې کې دا 2 ورځې کېږي په فیسبوکو کې ډېر ځوانانو لیکلي چې دا ډز دي او څه شي دي او هغه دی او دا دی څه دی اصلي موضوع دغه موضوع ده چې اوس دوی غواړي پانګونه وکړي او پانګونه هم دوی د پی 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 د هدرسه کوي او اصلي موضوع دغه ده او بل موضوع نه ده او که بل موضوع کې هم پانګونه کوي مثلا په انرژي کې په برق کې په هغه کې دي هم وکړي هغه هم ښه کار دی خو 10 میلیارډ هغه 10 میلیارډ دي چې ولسمشر غني په وخت کې او د دې حاکم حکومت په وخت کې دوی د دونرانو سره د خبره شریک کړې وه اوس هماغه څراغ یې وښولو او که تاسو فکر کړی سي نیمروز د فاریاب سره وصلم یعنی هرات د مزار سره وصلم او پکتیا د مشرقي سره وصلم یعنی هرات برته د کندهار سره وصلم فکر مو دی اصلي موضوع ده یعنی په سیاست کې دا رقم نشانه نه ورکېږي داسې نشان نه ورکېږي چې و خلکو زه هغه پروژې ته آماده یم ډېر په سیاسي ډول باندې د خپل هدف یې وړاندې کړو اوسني حاکم ته او اصلي موضوع همدغه ده دا و د نن ورځې معلومات انشاءالله چې زه نهایتا کوشش کوم چې دقیقه او پر وخت معلومات تاسو ته وړاندې کوم دا چې ویډیو څه معطله سوه د اصلي موضوع پسې زه ګرځېدم تر څو یو دقیق معلومات تاسو ته وړاندې کوم تر بیا مو